یو خوش نصیبي به ګڼم چې لکه بس چانس راته میلاو شو لکه ډېر زیات مې غوښتل چې لکه ولې چې زه وینم د کسانو سره ډېر تا ته ډېر سپک او کنځل او ته ماشاءالله ډېر صبر وکړې ډېر غټ حوصله او غټ زړه تعالی الله درکړی دی والله زما سلا زه دلته پکې کنځل وکړم لکه دې خلکو ته الله دې معافي وکړي لکه دلته وکړم کنځل او تاسو د الله ډېر غټ لکه غټ دغه درکړی دی زړه یې درکړی غټ حوصله یې درکړې ده او بس په دې ډېر خوشاله یم او بس بل سوال مې دا تاسو له ټیم نه خرابوم تاسو ډېر قیمتي ټیم دی لکه ما اورېدلی دي وایي چې کم خلک چې په دنیا کې چا سره مینه وساتي وایي ورځ په قیامت په هم دغه خلکو سره یې وایي دا د پیغمبر علیه السلام حدیث ده المرء مع من احبه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیه السلام وایي ولایت چا سره چې د مینه و الله به دې له هغو سره راپورته کوي صحیح بس امیر صاحب زما خو دغه دی دلته ډیپټي داسې خلکو سره ده چې ټول انګریزان دي او بس الحمدلله دغه ټیک ټوک آی ډي مې ده لکه سره پکې داسې ما ویډیو شیشې نه دي ورکړي ساده غوندې سړی یم لکه بس ډیپټي خو اینم ستاسو دا دغه ګورم او ستاسو سره مینه ده به شکر دی چې دا کومه خبره مې اورېدلې وه نو چې دا حقیقت کې ده بس ما تاسو ټولو سره چې څومره ملګري دي سپورټر دي څومره مې زما ټولو سره مینه ده بس صحیح ده زما له اجازت راکړئ بس خدای پاک چانس راکړو زه ډېر زیات خوشحاله شوم په دې باندې چې په ژوند کې مال الله تعالی ډېر قیمتي ټیم راکړو ډېر زیات په خوشحاله شوم خبر نه شي تاسو لم ټیم درکړو ډېر مې بس دوا کې یاد ساتئ چې کله هم داسې دغې که نه مونږ په دوا کې یاد ساتئ ځکه چې دې مرض لاس به د وجود کې بیماري ده یو رګ مې چې دی دا جام دی نو ستاسو ځواب سم دی ټولو ملګرو ته اوکې ډېره مهرباني السلام علیکم ډېر خوشحاله دا زما د زندګۍ ټول نه قیمتي ټیم و چې تاسو سره میلاو شو اللهم سدای صاحب مهرباني سدای احمد مایک مخلاص السلام علیکم قاری صاحب وعلیکم السلام قاری صاحب دلته څنګه چل دی خیر دی برابر دلته بالکل دلته کوم چل نسته قراري ده مهرباني قاری صاحب دلته موږ عراق کې یو ټول سره شیعاګان دي که نه دوی سره زموږ خوراک څښاک و یعنې بعضې پکې چې هغوی عمر صاحب پسې په حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها پسې هم خبرې کوي اوس لکه موږ دلته لاس هم نه رسي او دغه لا ملک ته موږ څه پکار دي نو د اهل سنت منطقو ته لاړ سئ هلته اهل سنت هم سته په هغه ځای کې کارونه وکړي قاری صاحب دا بصره دی نوم بصره کې یو که نه نو دلته پکې بعضې دي چې زه چا سره کار کوم لکه هغوی چې هغه کوم کس چې دی هغه وایي زموږ ټولو ته احترام دی د تا مور و پلار ته چې څوک توهین وکړي هغو کسانو سره به بیا تیر کړي نه تېرېږي ورسره نو عائشه رضی عنها د مؤمنانو مور ده نو د هغې په توهین باندې څنګه بیا غلي پاتې یاست قاری صاحب موږ ورسره ډېر درته دغه وکړو چړ چړاپه وکړو که نه خو بس هغوی چې بیا دغه ته چړاپې ته ضرورت څه کار مه کوئ په داسې ځای کې تاسې چې د رسول الله په صحابو په ناموسو په بیانو غیرت نه کوئ الله به تاسو په رزق کې څنګه غیرت کوي بېشک نو دلته کار پرېږدو د الله بندګانو خلقو د اسلام او د دین دپاره د دین د ارزښتونو دپاره اولادونه او ښځې پرې ایښي دي کورنۍ یې پرې ایښي ده تاسو نس نسئ پرېښودلی مزدوري نسئ پرېښودلی پرېښودی شو ولې نشو پرېښودی قاری صاحب تو خپل خدای دا تاسې اوس مزدوري کوې او پیسې ګټې او هلته د عایشې او د ابوبکر او د عمر د صحابه او توهین درته کوي ته بیا شرمېږي نه دا پیسې د کور ته اخیستلې په ښځو په مور و پلار یې خورې قاری صاحب شرم درته نه لرېږي خو زه بله دې وکړم بیا فرقې دي که نه چې زه چا سره کار کوم هغه وایي زه ټولو ته احترام لرم هغه نه کوي کنځلې هغه وایي زه ټولو ته زه احترام لرم اوس چې په دې کې بعضې نوم راشي که نه د بل ځای راشي هغه شي هغه کنځل وکړي هغه ورسره بیا هم راګرم کړي کوم ځای چې توهین او سپکاوی کېږي هلته کار مه کوئ او کوم ځای کې چې توهین او سپکاوی نه کوي هلته بیا تاسو دپاره کار کول جایز ده کوم حرج و مشکل نشته اما کوم ځای کې چې پوه شئ چې په دې ځای کې د ماته د صحابه و توهین او سپکاوی کېږي په هغسې ځای کې کار مه کوئ الله مو مل شه قدرمند بس عبدالرشید جانب خیر راغله علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله د خویندو سلامونه ولا خورلنې ډېرې سوي دي نه خورلنې ډېرې زیاتې سوي دي الله دې رحم وکړي داسې لایف کې هلته چې کله وخت کې
تاسو که خیال کړی وي دا څو ساعته دې موږ وسول چې د لای په همدغه ځای کې جام ولاړ دا به ښکته او پورته نه ځي تر څو چې زه بندوم ځکه دا یې بند کړی دی اوس دا د باندې خلقو ته نه ښکاره کېږي ځکه ما ته هره ورځ د ټیک ټاک کمپنۍ وایي دغه کومو خلقو چې هغه لایف کتلی ولته هغه احصائیه یې ما ته ښکاره کوي نو بیا راته لیکي چې دا په دومره هیوادونو کې بند سوی دلته یې نسي کتلی او په دومره هیوادونو کې خلاص ده یعنی تقریبا هر ورځ یعنی په لسګونو هیوادونه ما ته لیکي چې په دې کې دا بند سوی ده څوک یې نسي کتلی ریپورټونو په وجه باندې بالکل قاری صاحب نو په دغه خاطر باندې هغه چې هغه مو په داسې وخت کې لایف راسو چې په هغه وخت کې نو نارینه نه یې راسره هغه ټولې خویندې وي بریتورې خویندې درته ښیم نه نو په کار همدغه وي چې هغه لایف نشر سي او یو ځای ته ورسېږي خیر دا بل ملګری څوک د مهرباني وکړي نواز خان مهرباني مایک مخلاص کړه السلام علیکم قاری صاحب محترمه وعلیکم السلام ورحمت الله قاری صاحب څنګه چل ده جوړ ښه خیرت ده قدرمن سي الله مو قدرمن قاری صاحب دلته موږ مسافر یو او یو نانوایي ده هغه د شیګانو ده او په هر حال ډېر خلک دا ډوډۍ ته وړي نو یا دا ډوډۍ موږ وړلی شو د دوی لاسه که څنګه دې ما لږ نظر ورکړي چې شی وړي دا روټۍ نه ده ډوډۍ دا د خوراک دپاره یې وړي و ډوډۍ وړلی سي ډوډۍ خو حلاله ده نو ډوډۍ خو حرامه نه راځي ډوډۍ وړلی سي جینې کوم مشکل نشته صحیح شو مهرباني ژوندی اوسې عزتمن سي الله مو مات قدرمن الله مو قدرمن کړه که څنګه راپورته کوم قاری صاحب محترم نو خوښه مو ده دماغ په وخت خو پوره سوی ده داسې که څوک د مجلس دپاره یوه لحظه راځي را دې سي